الله الرحمن الرحیم په خوب کې شعر یعنی د منظري لیدو تعبیر څه دی. نو تاسو مخې ته لس تعبیرات بیانو ظاهره خبره ده، لس مختلف حالتونه چې کله د خوب حالت مختلف وي د هغې بیا تعبیر مختلف وي. مثال طور پر په خوب کې مطلقاً منظرې لیدو یا د منظرې نه منډه کول، تښتېده، یا دغه شانتي منظرې قابو کول یا وجلو، یا د منظرې سره جګړه کول، یا دغه شانتي هغه دوست جوړول، یا دغه شانتي منظرې لیدو، یا دغه شانتي په خوب کې د منظري غوښه خوړل، یا په خوب کې منظرې خبرې کې، یا په دې حالت کې لیده چې په خوب کې په منظري باندې سواری کول، یا د هغې نه علاوه په کور کې دننه منظرې لیدو. دا مختلف حالتونه دي. دغه شانتي مختلف حالتونو په وجه باندې د دې تعبیر به بیا مختلف وي. بهرحال راځو اولنۍ تعبیر طرف ته. په خوب کې یو کس مطلقاً منظرې ویني، دا ظالم طاقتور دشمن طرف ته اشاره ده چې هغه تاسو ته نقصان در رسولی شي. دا تعبیر لږ خطرناک دی. دویم تعبیر په خوب کې د منظرې نه منډه کول، تښتېدو، کچري تاسو ته نقصان در ونه رسي، تاسو ته منډه وکړئ او بچ شئ، تاسو محفوظ وئ د هغه د شر نه، د هغه د نقصان نه تاسو بچ شئ. نو دا د دې علامت دی چې الله رب العزت به د دشمن د شر نه تاسو حفاظت کوي. دا دویم تعبیر دی. په خوب کې منظرې قابو کول یا منظرې وجلو، دا په دشمن باندې د غلبي حاصلولو تعبیر دی. څلورم نمبر په خوب کې د منظرې سره جګړه کول، دا طاقتور مخالف طرف ته اشاره کوي، یا دغه شانتي حاکم طرف ته اشاره کوي، ظالم حاکم یا ظالم انسان سره د جګړې علامت دی. یعنی د طاقتور ظالم یا دغه شانتي یو ظالم انسان یا حاکم سره د جګړې علامت دی. دا لکه د دې تعبیر لږ سخت دی، خطرناک دی. یا دغه شانتي دا د ازمایش هم علامت دی په خوب کې د منظرې سره جګړه کول. څلورم نمبر په خوب کې د منظرې سره دوستي کول، یا هغه ستاسو سره ډېره نرم روی اختیاري نه، تاسو ته نقصان نه در رسي، تاسو ته لبې کې دوستي سره کوي. نو دا د با اثر انسان یعنی با اثر شخص یا دغه شانتي د حاکم نه یعنی د حکومت چې کوم کسان دي د هغو نه تاسو ته د فایدې یا دغه شانتي د عزت او د مقام ملاوېدو علامت دی. په خوب کې د منظرې سره دوستي کول دا د فایدې علامت دی. یعنی تاسو ته به د با اثر شخص نه یا دغه شانتي د حکومت ته به تاسو ته څه فایده در رسي، یا دغه شانتي د عزت او د مقام ملاوېدو علامت هم دی. په خوب کې منظرې لیدو، یو منظرې وي یو منظرې وي. نو که چېرې په خوب کې تاسو منظرې وینئ، نارینه ویني، نو دا طاقتور زنانه طرف ته اشاره کوي، سخت مزاج زنانه طرف ته اشاره کوي، یا دغه شانتي با اثر یعنی اثر والا زنانه طرف ته دا اشاره کوي چې د داسې زنانه سره بس تاسو واسطه راځي چې هغه به طاقتور وي، سخت مزاج به وي، او دغه شانتي با اثر زنانه به وي. او دویم تعبیر د دې دا جوړېږي که چېرې په خوب کې تاسو منظرې وینئ، نو دا مال، عزت باندې د چګم دی د اضافي هم یو علامت دی. اووم نمبر په خوب کې د منظري غوښه خوړل، په خوب کې د منظري غوښه خوړل دا مال او دولت کې د اضافي علامت دی. دغه شانتي عزت یا د حکومت ملاوېدو علامت دی. په خوب کې اتم نمبر په خوب کې منظرې خبرې کې، یعنی تاسو په خوب کې داسې وینئ چې منظرې خبرې کې د انسانانو په شانتي، نو دا د خوشخبري د غټې خوشخبري ملاوېدو علامت دی. یا دغه شانتي د غټ سړي نه تاسو چې کوم دی څه فایده یا پیغام ملاوېدو علامت دی. نهم نمبر په خوب باندې په خوب کې په منظري باندې سواری کول، دا د عزت، د طاقت او د اقتدار ملاوېدو علامت دی. یعنی عزت په ملاوېږي، یا تاسو ته به طاقت ملاوېږي، یا دغه شانتي تاسو ته به اقتدار یعنی حکومت ملاوېږي. یا د هغې نه علاوه د دې دویم تعبیر دا هم جوړېږي چې امتحان د ازمایش هم علامت کېدی شي. په خوب کې په منظري باندې سواری کول. راځو لسم طرف ته. په خوب کې خپل په کور کې منظرې لیدو، دا لږ د دې چې کوم تعبیر دی هغه لږ خطرناک دی. یعنی چې کوم خطره ده او چې کوم تاسو ته نقصان را رسېدو خطره ده هغه قریب ده. یعنی داسې حالت جوړېدو دي چې جوړېدو والا دي چې تاسو ته د هغې حالتو په وجه باندې ستاسو په کور کې دننه تاسو ته خطره یا خوف یا دغه شانتي نقصان د رسېدو خطرې علامت دی. په کور کې دننه منظرې لیدو، یا دغه شانتي چې کوم طاقتور انسان نه یا طاقتور څوک کس دی چې هغه ستاسو د کور په معاملاتو کې مداخلت کوي، نو دا د دې علامت دی. په خپل کور کې منظرې لیدو. دا ټوټل لس تعبیرات دي. امید کوم چې دا لس تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.